بسم الله الرحمن الرحیم. ها او پرونی ټاپک اوس مثلا نشته کنه صحیح. خنن به موږ د سایټوپلازمیک ارګانیل خبره کوو. ها سایټوپلازمیک ارګانیل چې تو نن نه بعد پیژنې چې موږ سایټوپلازمیک ارګانیل څه ته وایو. ها سو سایټوپلازمیک ارګانیل زمونږ څخه هغه ماینیوټ ارګنز دي، هغه سمال مشینریز دي، سیل مشینریز دي چې کوم په سایټوپلازم کې موجود دي. دې ته موږ سایټوپلازمیک ارګانیلیز ورته وایو. مینلی چې تاسو دومره پته چې دا سایټوپلازمیک ارګانیلیز په دې سایټوپلازم کې په ټو ټایپس دي. ښه څو ټایپس به ټو ټایپس به یو زمونږ سره ممبرینس دي. ښه ممبرینس مطلب دا دی چې کته چک کې نو یا ته سنگل ممبرین تاو دا یا ته ډبل ممبرین تاو دا. ډبل ممبرین باونډډ دي یا سنگل ممبرین باونډډ دي او یا دا نان ممبرینس دي. ها نان ممبرینس سایټوپلازمیک ارګانیلیز مطلب دا دی چې د دینه نه سنگل ممبرین تاو دا نه ډبل ممبرین تاو دا. په ممبرینس ارګانیلیز کې چې تا کم از کم د एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपली मंग ई आर लिखो दा यादी कि दा मंगा सा डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल दी दो गोल्जी बॉडीज या गोल्जी कॉम्प्लेक्स दानुम दर तयारी दीना अलावा सा दो माइटोकॉन्ड्रिया नुम ता मालूमी माइटोकॉन्ड्रिया लाइसोसोम्स नुम दर मालूमी लाइसोसोम्स द परऑक्सीसोम्स नुम दर मालूमी पर ऑक्सीसोम्स न्यूक्लियस چې کومه ده نیوکلیس چې د دې درته پته ښه دا نیوکلیس هم کله کله مونږه ارګانیل کې خو ناخلو بیا مطلب ممبرین باونډډ سټرکچر دی چې دا درته معلومي ای ټي سی به ولیکو که څه پاتې شوي چې هغه راشي. په نین ممبرینس کې کم از کم چې تا ته د دغه معلومي چې د کم ایلیمنټس دي ستا ته فیلامنټس دي. فیلامنټس چې دا تا ته یادي یا تا ته چې کومه دی دغه نوم معلومي د سنټریول دا هم نان ممبرینس دي یا چې کوم دي ستا دغه نوم تا ته معلومي د فیلامنټس دي سنټریول دي. د رایبوسومز نوم درته معلومي رایبوسومز دا هم نان ممبرینس ارګانیل دي او د مایکروټیبیول درته معلومي د مایکروټیبیولز نوم درته معلومي د مایکروټیبیولز دا به درته دلک په دغه باندې ولیکم لوګ به درته په دغه باندې ولیکم دا رایبوسومز دلته ولیکم رایبوسومز او فیلامنټس بدلته ولیکم فیلامنټس او بیا به سنټریول ولیکم سنټریول او بیا به ولیکم مایکروټیبیول به ولیکم مایکروټیبیولز به ولیکم. ها د دې لپاره به نیمونیک زته ته ولیکم پنجاب کې اوس ری الیکشن چې کومه دی سٹارټ دی ری الیکشن فار سی ایم پنجاب. ها سی او ایم چیف منسٹر ری الیکشن فار چیف منسٹر. نو دې جملې نه پته پته لګي چې زمونږ سره نان ممبرینس پارټیکل چیرته دی. نو دا اسی په ذهن کې رااله داسې پری پلان خبره نه ده. نو ری الیکشن فار سی ایم پنجاب اوس وشو که نه پنجاب د حمزه شهباز دپاره که حمزه شریف دی خو څه نوم یې نو دا نان ممبرینس دی ته خان دی نو ولې یا صحیح خبره خو مې درته یاده کړه صحیح ده. ری الیکشن فار سی ایم پنجاب دا زمونږ سره نان ممبرینس دي. په دې ممبرینس ارګانیلس کې به موږ د انډوپلازمیک ریټیکولم خبره نن کوو. ښه د انډوپلازمیک ریټیکولم خبره به کوو. انډوپلازمیک ریټیکولم چې کم از کم تا ته دومره پته وي چې دا انډوپلازمیک ریټیکولم موږ ووایو څه ته. ښه انډوپلازمیک ریټیکولم فرست اف آل چې د انډوپلازمیک ریټیکولم په باره کې تا ته دا خبره کلیري چې دا سایټوپلازمیک ارګانیل دی. ښه دا څه شی دی سایټوپلازمیک ارګانیل چې ورته کله ما ووایه نو اټ مینس چې دا به په سایټوپلازم کې موجود وي. په سایټوپلازم کې دا انډوپلازمیک ریټیکولم دا
زمونږ سره ممبرینس دی یا ممبرین باونډډ ارګانل دی ښه ممبرین باونډډ ارګانل دی ممبرین باونډډ ارګانل دی بل خبره چې تاسو د انډوپلازمیک ریټیکولم په باره کې دا موجود دي چې پریزنٹ ان آل یوکریاټک سیل ها پریزنٹ ان آل یوکریاټک سیلز ایکسپټ په ټولو کې به تاسو ملاویږي خو په یو دوو کې به تاسو نه ملاویږي کوم چې زمونږ سره جرمینل سیلز دي جرماینل ورته وایي جرماینل سیلز دي یا جرمینل سیلز دي جرمینل سیلز موږ سپرم اینډ اوام ته وایو ښه سپرم اینډ اوام یا هغه سیلز چې د هغې نه سپرم اینډ اوام جوړېږي هغې ته موږ جرمینل سیلز وایو یا جرمینل ایپیتیلیم بس صرف ته دومره یاد ساته په دې کې دا نه موجود باقي په هر یو کې اینډ میچور میمیلین آر بی سی میچور میمیلین آر بی سی په دې کې به تاسو نه ملاویږي باقي چې څومره هم ستاسو یوکریاټک سیل نو دا به پکې موجود وي په پروکریاټک سیل کې به دا تاسو نه ملاویږي د دې نه علاوه دا انډوپلازمیک ریټیکولم که ته وګورې او د دې معنی ته وګورو نو دا انډو چې کومه دی دا انسایډ ته وایي انډو څه ته وایي دا انسایډ ته وایي انسایډ ته او پلازم چې کومه دی سایټوپلازم ته وایي پلازم څه ته وایي دا سایټوپلازم ته وایي او ریټیکولم چې کومه دی دا نیټورک ته وایي ښه ریټیکولم څه ته وایي دا نیټورک ته وایي نو په دې خبره باندې دې پوه کوم چې دې ته انډوپلازمیک ریټیکولم ولې وایي مینلی که ته د انډوپلازمیک ریټیکولم خبره وکړي نو دا انډوپلازمیک ریټیکولم لاوله چې کومه دی یو ساینټسټ و هغه ابزروډ کړی و ښه observed by Garnier observed کله چا دا Garnier اوله دا لیدلی و Garnier بیا د دې الټرا سټرکچر چې کومه دی الټرا سټرکچر الټرا ULTRA الټرا سټرکچر چې کومه دی دا درې ساینټسټانو هغو په شریکه باندې یو زمونږ سره PC I think چې F دا زمونږ سره پورټرو Claude 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 او I think چې فلم وخه او فلم دې که څه نومې و یار FULLUM دې که څه نومې دی په دې به ساین اف انټروګیشن درته په کوم فلم ګورنیر دې کلاډې فلم دې له چې کوم نوم چا ورکړی و ټرم دا کوم ټرم چې چا ورکړی و ټرم دا ورلا پورټر ورکړی و نو د دې د وجې نه به ستاسو په بوک کې صرف د دې پورټر ذکر کړی چې دا د ډسکور کړی و اصل کې دا ابزروډ کړی و ګورنیرو بیا الټرا سټرکچر په شریکه باندې د درې ساینټسټانو ور دې دا کړی و او ټرم چې کوم دی دا پورټر ورکړی و نو د دې د وجې نه د پورټر سره دا انډوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی دا ور سره منسوب کړی دی نوم ورله دی خو اوس که تاسو د دې انډوپلازمیک ریټیکولم خبره وکړئ نو دا انډوپلازمیک ریټیکولم که د مارفالوجي په بیس باندې ته چک کې مارفالوجي په بیس باندې د مارفالوجي که ته ورته وګورې په مایکروسکوپ کې نو دا به تاته یا رف سرفیس انډوپلازمیک ریټیکولم ښکاري دا به یا تاته سموث سرفیس انډوپلازمیک ریټیکولم ښکاري رف انډوپلازمیک ریټیکولم یا رف سرفیس انډوپلازمیک ریټیکولم رف ولې دی د دې سره رایبوسومز اټیچ دي ښه د دې سره رایبوسومز چې کوم دي دا ور سره اټیچ دي او د دې سره رایبوسومز نه دي اټیچ نو ناٹ اټیچ اني رایبوسومز د دې د وجې نه دا به تاته په مایکروسکوپ کې د دې سرفیس سموث ښکاري او دا به تاته څه ښکاري دا به تاته رف ښکاري کله چې ته دا انډوپلازمیک ریټیکولم چک کې نو د دې د رایبوسومز به اونلی په اوټر سرفیس پسې اټیچ ښه اوټر سرفیس پسې انسایډ په دې کې رایبوسومز نشته دي په اوټر سرفیس پسې اوس دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم او سموث انډوپلازمیک ریټیکولم د مارفالوجي په بیس باندې د رایبوسومز د اټیچمنټ په وجه باندې موږ په رف یا په سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کې ډیوایډ کوو خو که ته دلته وګورې او د دې د فارمیشن باندې لږ نظر موږ واچو فار ایگزامپل دا د موږ ته یو سیل ده او دا سیل چې کومه ده دې کې به زه د دې نیوکلیس جوړه کړم دا فار ایگزامپل نیوکلیس ده د دې نیوکلیس په باره کې چې دا یو خبره تاته کلیر وي چې دا پورس ده پورس مینس چې په دې کې سوراخ دی ښه په دې کې څه شی دي سوراخ دی پکې دا سوراخ چې کومه دي دا سوراخ ده
اوس وګورئ د دې دا اوټر ممبرین چې کوم دی د نیوکلیر ممبرین د دې نه یو داسې بلجز دی دا ته داسې څه شي د دې نه ارایز شي دې ته بلیبینګ وایي ښه بلیبینګ ورته وایي یا ته ایویجنیشنز ورته وایي بلیبینګ دا ته ارایز شي په دې پسې د چونکې په دې outer membrane پسې رایبوسومز اٹیچ د دې نیوکلیر ممبرین د دې د وجه نه په دې پسې رایبوسوم اٹیچ ښه د دې په دې outer surface پسې رایبوسومز اٹیچ دا کم سټرکچر چې زمونږ سره دې نه ما رایز کو کم ته چې ما بلیبینګ وا د مزید دسې ایکسټنټ کېږي زمونږ سره او دا کنیکټډ نور سټرکچر د ځان سره داسې جوړوي داسې په دې طریقه باندې او دا په دې طریقه باندې ایکسټنټ کېږي ټول د پلازما ممبرین که زه د دې نه دا یو سټرکچر داسې راوالم فار ایگزامپل دا ما یو سټرکچر د دې نه داسې راواخیستلو دا دې ته سیسټرنا وایي ښه سیسټرنا ورته وایي اوس که ډېر زه رایوځی کوم نو بیا ورته موږ سیسټرني وو اوس دا سیسټرني دا چې مزید کله دلته ځي داسې نو دا دلته چې کله دې سیل ممبرین ته ورسي نو دا داسې ټیوب لایک سټرکچر جوړ کړي او برانچ ډم دا داسې ورکړي نو برانچ ټیوب لایک سټرکچر جوړ کړي دا ټیوب لایک سټرکچر یو خو برانچ شي بل دا ایکسټینډ شي ټول سیل ممبرین او دا اوټر سایډ ته کنیکټ شي ښه یو دا ټیوب که زه راوالم فار ایگزامپل د دې نه به زه یو ټیوب راوالم او د دې به زه داسې برانچ هم تا ته جوړ کړم دا چې ما یو ټیوب راواخیستو دې ته موږ ټیبیولز وو ښه ټیبیولز ورته وو ټیبیولز دا سیسټرني ارایز شو د اوټر ممبرین اف د نیوکلیس نه extend to all plasma membrane ribosomes studied with it or attached with it او دا چې کله مخکې داسې لاړ شي نو په دې کې زمونږ څه لږ موډیفیکیشن وشي او دا ټیوب لایک سټرکچر جوړ کړي څه جوړ کړي ټیوب لایک سټرکچر دا ټیوب لایک په دې سیل کې یو نیټورک داسې جوړ کړي او دا بار د سیل ممبرین سره اټیچ شي او د بل نیکسټ سیل سره اټیچ شي او بار ته هم دا وځي دا په دې ځای کې کته چک کې نور دې نه دا سټرکچر رابیل شي دا سټرکچر چې کله چې داسې رابیل شي دا په دې پسې هم دلته بار رایبوسومز اټیچ ښه دا په سټار شیپ کې زه په دې پسې رایبوسومز اټیچ کوم دا هم پسې اټیچ ښه رایبوسومز دا هم پسې اټیچ دا رایبوسومز په دې پسې اټیچ دې سټرکچر ته موږ ویزیکل وو دې ته موږ څه وو ویزیکل وو اوس دا ویزیکل که ته چک کې ویزیکل نو دا د دې کم چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی د دې نه را دا پنچډ اپ کېږي او دا ته کېږي دا رف انډوپلازمیک چې مزید په دې ډایرکشن کې دلته ایکسټینډ کېږي رایبوسوم لوز کی سټرکچر کې ماډیفیکیشن وشي ټیوب لایک سټرکچر جوړ کړي دې ته ټیبیولز وایي دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم او دا ټیبیولز چې کوم دي دا د دې سیل ممبرین د نیوکلیر ممبرین ایکسټینډ شوي دي او دې پلازما ممبرین ته را رسېدلي دي او دې یو نیټورک جوړ کړی دی د ټیبیولزو د سیسټرني او د ویزیکل یعنی فرست زمونږ سره سیسټرني دي بیا ویزیکل دي او بیا ټیبیول دي سی وی ټي سیسټرني ویزیکل اینڈ ټیبیولز دا انټر کنیکټډ دي انټر کنیکټډ مطلب دا دی که زه دا فرست سیسټرني جوړه کړم دا سیکنډ جوړه کړم دا تھرډ جوړه کړم نو دا اولنۍ دویمه سه او دویمه د درېیمې سه دا انټر کنیکټډ ده فار ایگزامپل که زه په دې پسې یوه بله جوړه کړم په دې طریقه باندې او بیا په دې پسې بله جوړه کړم داسې نو دا د یو بل سره انټر کنیکټډ دي د دې د ننه انر سپیس چې کومه دی نو دا د یو بل سره میلاو دي په دې ټنلز باندې دا انټر کنیکټډ دي نو کله چې موږ د انډوپلازمیک ریټیکولم ډیفینیشن کوو نو موږ وایو چې اټ از د نیټورک اف سیسټرني ویزیکل اینڈ ټیبیولز which is extended from the nuclear membrane up to the cell membrane یعنی دا زمونږ ته یو کمپلیکس نیټورک دی کوم چې د سیسټرني ویزیکل او ټیبیولز نه جوړ دی د نیوکلیر ممبرین نه سټارټ شوی دی پلازما ممبرین ته ایکسټینډ شوی دی انټر کنیکټډ دی د یو بل سره د کمپلیکس سیسټم ته ایز ا هول منګه انډوپلازمیک ریټیکولم ورته وو چا لیدلی وو ګورنیر لیدلی وو الټرا سټرکچر یې زمونږ څخه پورټر کلاډي اینډ فلم چې کومه دی هغه دغه کلی وو دا ډسکور کلی وو او نوم چې کومه دی پورټر ورکلی وو
اوس دا کته وګورئ دلته او په مایکروسکوپ د دې سټرکچر ته سټډي کې نو تا ته به په دې کې یا رف انډوپلازمیک یا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ملاویږي. رف به ولې رفي د رایبوسومز د اټیچمنټ نه، سموث ولې دی رایبوسومز پسې نه دي اټیچ. د دې رایبوسومز د اټیچمنټ د وجې نه د دې رف انډوپلازمیک ریټیکولم فنکشنز چې کومه دی هغه پروټین سانتیسس دی، ځکه چې زمونږ سره رایبوسومز چې په کوم ځای کې تا ته ملاویږي نو د هغې کار پروټین سانتیسس دی، د هغې کار څه دی پروټین سانتیسس دی. چونکې په سموث انډوپلازمیک ریټیکولم پسې څو رایبوسومز نه دي اټیچ، د دې د وجې نه دې ته موږ څه وو دې ته موږ وو چې دا زموږ څه سموث دی او د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم چې کومه دی کار دا لیپیډ یا فیټ سنتیسس دی، لیپیډ سنتیسس دی. ها لیپیډ نور به موږ مین فنکشن وو چې دا زموږ سره د څه فنکشنز دي، خو د دې د وجې نه موږ دلته پروټین سنتیسس ذکر کوو چې دلته رایبوسومز اټیچ دي. دلته چونکې رایبوسومز اټیچ نه دي نو بیا هم دا زموږ سره څه شی جوړوي، دا زموږ سره لیپیډ جوړوي. دلته اوس وګوره په دې ځای کې دا اوټر ممبرین ما د دې نه ایویجنیشنز دا مې ته ارایز کو بلبینګ مې ورته ووه د دې نه ما سیسټرنې جوړې کړې، سیسټرنې ما ایکسټنټلی ما ته ټیبیول جوړ کړه او ټیبیولز چې کومه دي ما بار د ایکسټرنل انوایرمنټ سره ایز ویل ایل انټرنلی دا موږ ډسټریبیوټ کړه. اوس دا ټوټل سیسټم الله تعالی سره جوړ کړی، که دا زموږ سره رف دی او که سموث دی او که ویزیکلز دي، دا الله تعالی د ټرانسپورټ لپاره جوړ کړی. ټوټل زموږ سره که ته د انډوپلازمیک ریټیکولم خبره وکړي الله تعالی ر دې نه د ټرانسپورټ کار کوي. ها د ټرانسپورټ اوس دا څنګه د ټرانسپورټ کار کوي؟ فار ایگزامپل دا زموږ سره یو سیل دی او دا د پلازما ممبرین دی. اوس د دې پلازما ممبرین نه زه داسې کار کوم چې د دې نه فار ایگزامپل دا ما انډوپلازمیک ریټیکولم ارایز کوم. دا انډوپلازمیک ریټیکولم رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی. د رف انډوپلازمیک ریټیکولم مطلب دا دی چې په دې پسې څه شی اټیچ دي، په دې پسې رایبوسومز اټیچ دي او بیا د دې نه ما دا یو بل ټیبولر نیټورک ارایز کو. دا ټیبیولر نیټورک چې کومه دی دا ما په داسې طریقه باندې د دې نه ارایز کو چې یو خو مې د دې نه برانچډ جوړ کړه، برانچډ دا برانچډ دی او سیسټرنې چې کومه دي دا ان برانچډ دي. ښه دا څه دي؟ دا ان برانچډ دي. دا په دې سیل کې داسې مختلفو ځایونو ته تللی دی. دا اوس وګورم او دلته ما د دې څه ویزیکل هم جوړ کړه، ویزیکل دلته ما رایبوسومز اټیچ کړي، دلته ما رایبوسومز اټیچ کړي، دلته ما رایبوسومز نو اټیچ کړي. د دې د وجې نه دا رف ښکارېدو، دا هم رف ښکارېدو، خو دا زموږ سره سموث ښکارېدو. یوه خبره اوس داسې شیان چې فار ایگزامپل دا یو سټار شیپ سټرکچر دی، دا باډي ته انټر کېږي نو په دې کې داسې انزایمز شته دی، سوري سیل ته انټر کېږي. فار ایگزامپل دا قینچۍ په فارم کې به زه جوړه کړم یا په دې کې داسې انزایمز د دې نیر شته دی چې داسې شیان چې کله د دې نیوکلیس نه بار ته دلته راوځي نو دا یې څه کوي، دا یې ډیګریډ کوي، دا یې ډیمیج کوي، دا یې څه کوي، دا مکمل ډسټرای کوي. یا چې دننه راځي نو دلته انزایمز شته دی، دا انزایمز چې کوم دي ډایرکټ په دې باندې اټیک کوي، دا ډسټرای کېږي. نو د دې دپاره چې دا سیفلی زموږ سره ټرانسپورټ شي سیل ته نیوکلیس ته یا د نیوکلیس نه اوټر انوایرمنټ سره الله تعالی دا ټنلز جوړ کړي او د دې په ذریعه باندې ځي. یوه خبره ده. دویم فار ایگزامپل دلته یو سبسټانس سنتسایز شو او دا بیا دلته رالی یا د دې ځای نه دا دلته بار ته وځي یو ویزیکل جوړوي فار ایگزامپل په دې ویزیکل کې او مزید د موډیفیکیشن دپاره دا ګالجي باډیز تلیږي یا ګالجي کمپلیکس تلیږي. نو دا په دې ممبرین کې بند شي د دې دپاره چې دا د دې کم زمونږ سره انزایمز دي کم چې په دې سایټوپلازم کې آل د ټایم زمونږ سره موجود دي او ګوري چې د ایکسټرنل انوایرمنټ یا د انټرنل کې داسې شیان راځي چې دا یې څه کوي، دا یې ډسټرای کوي. الله تعالی د دې نه دا پریونټ کړي د یو ممبرین په ذریعه باندې چې د دې نه یو ممبرین پنچ کېږي او دا ویزیکل جوړوي او دا یې ټرانسپورټ کوي به ګالجي باډیز ته د مزید موډیفیکیشن لپاره. یوه خبره. دویم که تاسو د دې په دې سټرکچر کې دغه وکئ نو تاسو ته به دا کوم چې سیسټرنې ده، سیسټرنې چې کومه ما جوړه کړله په کوم ځای کې ما دا لیکلي سیسټرنې، د دې سیسټرنې که تاسو لیومن چک کوئ نو دا لږه نیرور ده، لږه کمه ده. د دې سیسټرنې لیومن که تاسو چک کوئ دا به تاسو ته میلاویږي تقریبا د 40 نه والا د 50 مایکرو میټر پورې به درته دا میلاویږي د سیسټرنې. خو که د دې ویزیکل تاسو چک کوئ نو دا به تاسو د 50 نه والا د 500 مایکرو میټر پورې به تاسو سره دې میلاویږي او که دا ټیبیول چک کوئ نو دا به تاسو سره 50 نه والا د 100 مایکرو میټر پورې. نو خبرې مطلب مې دا دی چې د دې کنفیګوریشن تقریبا د سیم دی خو جست د دې د لیومن
فرق دی د دې د لیومن په دې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کې که تاسو چک کوئ په دې کې به تاسو تقریبا 30 ډیفرنٹ ټایپ اف انزایمز ملاویږي ښه په دې کې دننه انزایمز دي او دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم که تاسو چک کوئ نو ما تاسو ته وویل چې د دې په دې انر سایډ پسې رایبوسومز اټیچ نه دي ان په دې او اوټر سرفیس پسې یا په ایکسټرنل سرفیس دا رایبوسومز اټیچ دي نو په دې کې نور دومره فرق نه جست د دې د ډایمیټر فرق دی باقي دا سیل ممبرین چې کومه دی کمپوزیشن تقریبا د سیم وي د ټیوبز لایک سټرکچر جوړ کړي دي او دا کم چې کومه دی دا ویزیکل دی او دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم دی او ما تاسو ویل چې الله تعالی ولې دا فرق جوړ کړی دی د ترانسپورټ اف میټیریل لپاره چې سیفلی د یو پوینټ نه بل پوینټ ته شي دا ترانسپورټ شي اوس وګورئ دلته که دلته تاسو وګورئ دا نیوکلیر ممبرین دی یا دا نیوکلیس ده دا سیل ممبرین ده یا پلازما ممبرین ده که د دې سټرکچر تاسو خبره وکئ لاول چې د نیوکلیر ممبرین نه دا بلب ما په دې ځای کې جوړ کو یا ما دا ایویجنیشنز جوړ کو د دې نه ما فرست اف آل څه شی جوړ کړم رف انډوپلازمیک ریټیکولم د رف انډوپلازمیک ریټیکولم نه ما بیا څه شی جوړ کړم سموث انډوپلازمیک ریټیکولم که تاسو نه څوک تپوس وکړي یا درله په MCQs کې راولي چې دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم چې کومه دی دا نیوکلیس ته نږدې دی که دا پلازما ممبرین ته نږدې دی نو تاسو به ورته څه ووایئ دا نیوکلیس ته نږدې دی ځکه چې دا ارایز شوی فرست د نیوکلیس نه دی او که دې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم تپوس درنه وکړي نو دا څه ته نږدې دی دا سیل ممبرین ته نږدې دی نو که په MCQs کې درله راولي چې رف انډوپلازمیک ریټیکولم از نیور ټو نیوکلیر ممبرین اور نیوکلیس یا سموث انډوپلازمیک ریټیکولم از نیر ټو سیل ممبرین نو چې ستاسو نه دا پوینټ څه شي دا غلط نشي دا کوم ویزیکل چې ما جوړ کړو دا ویزیکل چونکې د دې رف انډوپلازمیک ریټیکولم نه جوړیږي نو د دې د وجې نه مینلی یا یوزولي به دا تاسو ته نیر د دې رف انډوپلازمیک ریټیکولم میلاویږي چېرته به میلاویږي ریټیکولم د دې رف انډوپلازمیک ریټیکولم خواته به میلاویږي نو چې په MCQs کې درنه دا چېرته غلط نشي ښه د دې نه علاوه اوس تاسو وګورئ د رف انډوپلازمیک ریټیکولم او د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ډفرنٹ فنکشنز چې دا څه کارونه کوي رف انډوپلازمیک ریټیکولم با په هغه سیلز کې کوم چې د الله تعالی داسې سیلز جوړ کړي یو داسې سیلز چې هغه د پروټین سنتیسس کوي د پروټین سنتیسس کوي پروټین سنتیسس لکه فار ایگزامپل که ته وګورې انسولین چې کومه دي دا په پنکریاس کې یو خاص قسم سیلز دي بیټا سیلز ورته وایي بیټا سیلز هغې سنتیسایز کوي هغې جوړوي نو په دې بیټا سیل کې کته کنفیګوریشن چک کې نو تاسو به پکې رف انډوپلازمیک ریټیکولم ډیر زیات ملاویږي ایز کمپیر ټو د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم نو رف انډوپلازمیک ریټیکولم به الله تعالی په هغه سیل کې ډیر زیات پیدا کړي په کم سیل کې چې الله تعالی د پروټین سنتیسس اوس پروټین سنتیسس بچي پروټین سنتیسس تاسو ته پته را چې یا به دغه سیل هارمونز جوړي کوم چې پروټینیشیس ان نیچر دي او یا به دا ډیفرنٹ ټایپ اف انزایمز جوړي اوس څومره چې انزایم دي نو تقریبا موستلی ایکسپشنل رایبوزایمز یا نور داسې انزایم شته چې هغه پیور پروټین زموږ سره نه دي خو مینلی خبره موږ کوو جنرالایز خبره کوو نو دا سیل کومې چې انزایمز جوړوي یا پروټینیشیس ان نیچر یا پیپټاید هارمونز جوړوي په هغې کې به الله تعالی رف انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړی خو هغه سیلز که فار ایگزامپل ته وګورې د هیومن په ټیسټس کې یا په اوري کې ته وګورې په فیمیل اوري کې یا ته په ایډرینل کارټکس کې وګورې نو په دې سیلز کې زمونږ څخه کولیسټرول ډیرایویټیو هارمونز جوړېږي یا په کولیسټرول تاسو ته نه یادېږي یا پې نه پیږئ نو تاسو لیپډ ډیرایویټیو هارمونز چې کومه دي لکه فار ایگزامپل په دې کې کم ټیسټس دي په دې کې ټیسټسټیرون جوړېږي یا چې کوم اوري ده په دې کې ایسټروجن جوړېږي یا پروجسټیرون جوړېږي پروجسټرون هم ورته وایي ایسټروجن پلس پروجسټرون یا چې کوم دلته کارټیکوسټیرایډ دي کارټیکوسټیرایډ تاسو به کارټیکوسټیرایډ کو ګلوکوکارټیکایډ نوم واورئ منریلو کارټیکایډ نوم به پکې واورئ صحیح ده الډوسټیرون نوم به پکې تاسو واورئ مختلف قسم هارمونز نو دا ټول هارمونز چې کوم زمونږ سره لیپډ ډرایویټیو دي د دې د سنتیسس دپاره الله تعالی څه شی جوړ کړي دی په دغه سیل کې په دې کې رف انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړی دی نو چې د نن نه بعد تاسو ته دا کلیئر چې د رف سموث په دغه جوړ کړی د رف انډوپلازمیک ریټیکولم اماونټ به په پروټین سنتیسایزینګ سیلز کې چې وایي او د سموث انډوپلازمیک ریټیکولم به په هغه سیل کې چې وایي چې کوم زموږ سره لیپډ ډرایویټیو یا کولیسټرول ډرایویټیو هارمونز جوړوي د دې نه علاوه
دا انډوپلازمیک ریټیکولم که تاسو ته دلته یو سیل جوړ کړم فار ایگزامپل دا یو سیل دا او دا بل سیل دا سیل د یو بل سره کنیکټډ دي په یو خاص جنکشن باندې پلازموډیسمیتا ورته مونږ یا ورته سمپل تاسو ګیپ جنکشن ووایي په دې باندې د یو بل سره دا کنیکټډ دي اوس دا یو سیل ما د بل سره کنیکټډ کړله که په دې کې زه تاسو ته انډوپلازمیک ریټیکولم جوړ کړم نو فار ایگزامپل دا ما تاسو ته سموث انډوپلازمیک ریټیکولم د دې یو سیل نه ایکسټینډ کو او دې بل سیل ته ما دلته بوتو دا رف انډوپلازمیک ریټیکولم دوه سیلز چې کوم دي دا یو بل سره کنیکټ کوي که چېرته ځینې مټیریل د دې سیل نه دلته ځي نو هغه دا وی چې کوم دی دا زمونږ سره کوي دې ته آی تھنک چې پلازموډیسمیتا دې ته وایي او نومینانیر دی رایاد بشي نو دا زمونږ سره د رف انډوپلازمیک ریټیکولم دغه دی ښه پلازموډیسموسونز ورته وایي که څه ورته وایي خو نومینانه ایګزیکټ کلیر دی زه به کلیر کم بیا به درته ووایم مطلب مې د خبرداری چې دوه سیلم چې کوم دي دا د یو بل سره انټر کنیکټ کوي سموث انډوپلازمیک ریټیکولم د دې نه علاوه که زه تاسو ته یو سټرکچر جوړ کړم فار ایگزامپل دا زمونږ څه مسل دی په دې مسلز کې چې کوم دی انډوپلازمیک ریټیکولم سموث انډوپلازمیک ریټیکولم موجود دی فار ایگزامپل دا زمونږ ته سموث انډوپلازمیک ریټیکولم ما په دې جوړ کړو دې ته سرکوپلازم وایي څه ورته وایي سرکوپلازمیک ریټیکولم ورته وایي سرکوپلازمیک ریټیکولم ورته وایي اوس که چېرته په ام سی کیوز کې راولي نو سرکوپلازمیک ریټیکولم چې کوم دی دا زمونږ څه شی دی دا انډوپلازمیک ریټیکولم اف دی مسلز دی په خبر باندې پیږئ دا په مسلز کې دی نوم ورکړی دی که تاسو په دغه کې چک کوئ په آی تھنک چې په دغه کې دی په آی کې تاسو چک کوئ فار ایگزامپل دا آی ده زمونږ څه نو په دې کې چې کوم زمونږ څه دغه دی دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی چې امیلوید باډي ویلي دی ښه امیلوید باډیز یې ورته ویلي دي امیلوید باډیز چې کوم دي دا هم زمونږ څه انډوپلازمیک ریټیکولم دی او په ریټینل سیلز کې دا ستاسو دي او آی تھنک په یو بل ځای کې دي د معنی ایګزیکټ دی د نیزلز ګرینیولز نوم چې کله راوست نیزلز ګرینیولز نیزلز باډیز یا نیزلز ګرینیول نو دا انډوپلازمیک ریټیکولم دی ښه انډوپلازمیک ریټیکولم دی اوس د دې انډوپلازمیک ریټیکولم مین فنکشن څه دی د دې انډوپلازمیک ریټیکولم مین فنکشن دا دی دا نیزل ګرینیولز ورته آی تھنک چې په نیوران کې وایي ښه رایات نیوران کې ښه نیورانز په نیوران کې انډوپلازمیک ریټیکولم نوم څه دی نیزلز ګرینیولز دی په ریټینل سیلز کې څه دی امیلوید باډیز دی او په مسلز کې څه دی سرکوپلازمیک ریټیکولم دی اوس دلته وګورئ که تاسو په دغه کې وګورئ زه به تاسو ته یو سیل جوړ کړم فار ایگزامپل دا زمونږ څه یو سیل ده او دلته به زه دې څه دا زمونږ څه د لیور سیل ده او دلته به تاسو ته جی آی ټي جوړه کړم فار ایگزامپل دا زمونږ څه سټمک دی او دا زمونږ څه سمال انټسټاین دی کله چې خوراک زمونږ څه ابزورب شي خوراک کله ابزورب شي نو یاد ساتئ دا خوراک چې کله ابزورب کېږي نو فار ایگزامپل که زه د فیټ خبره وکړم نو دا د فیټي ایسډ اینډ ګلیسرول نه جوړه ده کله چې دا د فیټي ایسډ او ګلیسرول نه جوړي اټ مینز چې دا زموږ څخه کله ابزورب شي نو دا لیور ته دی دا چې کله لیور ته لاړ شي نو په دې فارم کې دا دلته چې راشي چې دا ګلیسرول دی او دا فیټي ایسډ دی نو د دې ګلیسرول او د دې فیټي ایسډ نه واپس په دې سیل کې څه کېږي په دې سیل کې دننه دا دواړه د یو بل سره یو ځای کېږي فار ایگزامپل دا یو ګلیسرول دی یو فیټي ایسډ او د دې دواړو بیرته دا موډیفیکیشنز دلته کوي او دا زمونږ سره ملاوي نو موږ داسې ویلی شو چې دا سیلز په لیور کې دا کم چې انډوپلازمیک ریټیکولم دی یا کم زمونږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دی دا زمونږ سره د لیپډ سنتھیسس په دې طریقه کوي چې کم زمونږ په جی آی ټي کې ابزورب شي هغه بیرته دا موډیفای کوي د دې نه بعد بیا دا ځي د موډیفیکیشن دپاره ګولجي باډیز ته هغه هم پکې انوالو ده خو دومره ته یاد ساته چې زمونږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم دلته موډیفیکیشن یا سنتھیسس اف لیپډ په لیور سیل کې کوي یوه دویم کله چې دلته زمونږ سره ګلوکوز سټور شي ګلوکوز ان د فارم اف ګلایکوجن سموث انډوپلازمیک ریټیکولم چې کومه دی دا بیرته واپس ګلوکوز ته کنورټ کوي او دې ته موږ ګلایکوجینولایسیس وو ګلایکوجینولایسیس نو دا ګلایکوجینولایسیس چې کومه دی دا زموږ سره سموث انډوپلازمیک ریټیکولم چرته کوي دا زموږ سره په لیور سیل کې کوي د دې نه علاوه کله چې خوراک زموږ سره ابزورب کیږي او دا د دې جی آی ټي نه ابزورب شو دا لیور ته راځي
په دې لیور کې که چېرته داسې ټاکسیک پوایزنس یا زمونږ سره پیتوجنز راغلي نو د دې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کار دا دی چې دا دلته فرسټ اف آل زمونږ سره ډیټاکسیفای کړي بیا یې زمونږ سرکولیشن ته ورکړي نو په سرکولیشن کې د شاملېدو نه مخکې زمونږ چې کوم خوراک ابزارب شوی دی د دې ډیټاکسیفیکیشن چې کومه دی په لیور کې دا زمونږ سموث انډوپلازمیک ریټیکولم کوي ښه د دې نه علاوه کله چې دا مسل کنټرکشن کېږي یا نرو امپلس پاس کېږي نو د دې دپاره د کیلشیم ضرورت دی د څه شي ضرورت دی د کیلشیم دا انډوپلازمیک ریټیکولم چې کومه دی په دې کې دننه دا کیلشیم سټوري دا کیلشیم دی سایټوپلازم ته یا دی سرکوپلازم ته دې ته دا بار چې کوم د دې سایټوپلازم دی دې ته دا اکټیولی پمپ دا چې کله پمپ کې نو د کنټرکشن وشي بیا واپس چې کله ریلیکسیشن کېږي نو اکټیولی دا دننه بیرته پمپ کوي نو موږ وایو چې دا انډوپلازمیک ریټیکولم چې کومه دی دا زموږ د مسل په کنټرکشن کې هیلپ ورکوي او کله چې ما تاسو ته ویلو چې کله ستاسو یو نیوران دی فار ایگزامپل دا نیوران دی او دا نیوران چې کومه دی دا د یو نیوران نه بل نیوران ته امپلس ځي نو دا امپلس چې کومه دی دا د هغې پورې دلته نشي ټرانسمیټ کېدلی د څو پورې چې دلته نیورو ټرانسمیټر د دې نه نه ریلیز شوي د دې نیورو ټرانسمیټر دپاره انفلکس اف کیلشیم پکار دی دلته چې کله ویزیکلز دي د دې ویزیکلز دلته فیوژن د دې پری ساینپټیک ممبرین څخه پکار دی او دلته دا ریلیز کېدل پکار دی کله چې دا نیورو ټرانسمیټر ریلیز شي او دا ساینپس فیلډ شي نو په دې ځای کې بیا دا امپلس چې کومه دی دلته زمونږ سره دا پاس کېدلی شي نو موږ وایو چې دا زمونږ سره په نر امپلس کې هم کار ورکوي نو چې د نن نه بعد تاسو ته د انډوپلازمیک ریټیکولم دا فنکشنز چې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم به په کم سیلز کې سیوا الله تعالی جوړ کړي مین لري کار ترانسپورټ دی خو ایډیشنل کار ته الله لیپډ سنتھیسس اخلي رف انډوپلازمیک ریټیکولم الله په کم سیلز کې جوړ کړي مین لري کار ترانسپورټ دی خو ایډیشنل کار ته زمونږ سره د رایبوسومز د اټیچمنټ د وجې نه پروټین سنتھیسس اخلي د دې نه علاوه زمونږ سره دا په مسلز کې د کنټرکشن او په نرو کې د نرو امپلس په پاس کېدو کې یا د هغې په جنریشن کې هیلپ ورکوي په هغې سیلز کې په کم کې چې لیپډ یا کولیسټرول ډیرایویټ یو جوړیږي نو د هغې انیشیشنز یا د هغې پروسس سنتھیسس سټارټ کېدل هم زمونږ سره د دې سموث انډوپلازمیک ریټیکولم نه سټارټ کېږي د موډیفیکیشن دپاره بیا ګالجي باډي سجردې نه هټ کر کله چې دا مسل ډېر زیات کنټرکشن وکړي نو په دې کې لیکټیک ایسیډ فرمنټیشن یا لیکټیک ایسیډ فارمیشن کې یا آی تھنک ما تاسو ته پرون په ان ایروبیک کې سټریک ایسیډ ویلو او نو کریکشن به وکړي لیکټیک ایسیډ دی وده وایي په کلاس کې نو کله کله خیال کوئ زمونږ سلیپ اپ ټانګ ورته وایي څه شی ورته وایي دا ورته وایي که نه دا کله کله کېږي نو دا لیکټیک ایسیډ چې کله وشي نو د دې لیکټیک ایسیډ په ابزورپشن کې یا د دې لیکټیک ایسیډ LACTICACID لیکټیک ایسیډ د دې ډیټاکسیفیکیشن یا د دې په ابزورپشن کې چې کومه دی هم دا څه ورکوي دا هیلپ ورکوي او په لیور سیل کې دا په میټابولیزم کې یا دا په لیپډ سنتھیسس کې یا په ګلایکوجینولایسس کې یا په ډیټاکسیفیکیشن اف مټیریل کې دا زمونږ ته هیلپ ورکوي او په ځینې سیل کې دا از اسټوریج اف کیلشیم کار کوي چې دا زمونږ سره دا سبسټانس څه کوي دا زمونږ سره دا کوي د ډسکوري خبره مو وشوله د دې د مارفالوجي خبره مو وشوله د دې د مین فنکشن خبره مو وشوله د دې د لوکیشن خبره مو وشوله او دا چې کومه دی زمونږ سره په دې کې کمې نورې خبرې پاتې نو ماته لوګې او را دغه کوي صحیح ده څه خو پکې نشته په دې کې